په اسلام آباد کې د 450 نوروز چې په رسمي ډول باندې د شرابو اجازه ورکول شوله خپله د همدغه پاکستان تلویزیونونه دا خبرې کوي. اوس سوال دلته دا ده چې په دې هیواد په دغه اسلام برباد له په دغه اسلام آباد چې اسلام آباد یې نوم باندې ایښی ده، په دې کې د 6 لکو علماو سربراه مولانا قاید فضل الرحمن اوسیږي، لیکن د ده په موجودګۍ کې د شرابو اجازه په رسمي ډول چې دولت ته به ټکس ځي ورکول شوی. اوس ادب دا شی ده په دې کې چې ادب دا ده چې دا اجازه خو ورکول شوله، دلته دولت ته ټکس ځي او له دغه ټکس نه دغو 6 لکو علماو ته معاشونه ورکول کېږي. دغه هغه 6 لکه علما دي چې دعوه د دې لري چې کله تا یو ملا ته دغه ورکوي ووټ ورکوي رایه دې ورکړه تا ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر کې اوبه درکوي. دا هغه علما دي. اوس د دغو علما په موجودګۍ کې په اسلام برباد کې د شرابو اجازه ورکول شوله. اوس کوم څوک نر شته چې د دې نه پوښتنه وکړي؟ و د پښتنو د وژلو لپاره خو ښه د جهاد فتوا صادروي، کشمیر کې هم صادروي، په افغانستان کې هم صادروي، په هر ځای کې صادروي، لیکن نن د شرابو په مقابل کې تاول دی د مولانا فضل الرحمن کوم خبره راغله. د ما ادب د خبرو نه دا نه دی چې زه په کار ادب مې دا ده چې افغانانو خپل دوست او دښمن وپېژنئ، دې ملک ته لا دې خلکو ته د دوستانو خطاب مه کوئ. لکه څرنګه چې تاسو ته مشرانو یو تعداد اشعار پرېښي دغه رقم له ځانه خبرې که نور نه وي لیکنې ولرئ تر څو په راتلونکي نسلو ته پاتې شي چې دغه هېواد د دښمن په سترګې دې هېواد ته باید وکتل شي.